نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. د ازموینې د ګروپ محترمو ګډونوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په دې هیله چې تاسو خویندو به ښه اوسئ. خویندو زموږ نننی درس چې دی د ښځو او سړیو ترمنځ د نامشروع اختلاط ځینې بیلګې چې څوک یې په پام کې نه نیسي. یعنې د نارینه او ښځینه ترمنځ هغه یو ځایوالی چې هغه خلکو ته عادي کار ښکاري، ګناه ورته نه ښکاري مګر الله تعالی هغه ګناه کړي. وی شیخ الاسلام رحمه الله فرمایي وی کله چې یو سړی له ښځې سره ګډ شول، مثلاً په کار کې یا ورسره په کور کې یو ځای شو یا وظیفې په ځای کې، نو وی دا داسې مثال لري لکه اور او لرګي چې سره یو ځای وي. یعنې که موږ فکر وکړو کله چې لرګي اور ته واچوې نو حتماً هغه لرګي له منځه ځي، نه پاتې کېږي. نو لکه څنګه چې دا اور او لرګي دواړه یو ځای نه پاتې کېږي، نو همدغسې چې دی باید دا نارینه او ښځینه هم یو ځای پاتې نه شي. نو یو مسلمانه خور هغه که هر څومره لمونځ وکړي یا روژه ونیسي یا نور عبادت وکړي، نو کله چې دا د یو نامحرمه شخص سره په اړیکه کې نو هېڅکله هم د دې لمونځ نه دی او روژه یې روژه نه ده. همدارنګه شیخ نورالدین قطیب وایي وی که باور امکان درلودلی نو د صحابه کرامو په وخت کې به و. یعنې دا صحابه کرام چې وو دوی د امت تر ټول پاک او پرهیزګاره خلک وو او د دوی نه زړونه د هېچ چا پاک نه وو او هېڅکله هم چې دی دوی بې باوره اشخاص نه وو. نو که چېرته یو څوک دا بهانه وکړي چې مثلاً په فلاني کس باندې زه باور لرم، نو د صحابه کرامو نه هېڅوک هم ډېر باوري نه وو، خو بیا هم هغې زمانه کې چې کومې صحابیات وې نو هغوی به ترې ستر کول. که نه هغوی هم دا خبره کولی شو چې مثلاً زه په دې شخص باندې باور لرم، هم یې ورسره یو ځای کار کولی شو او هم چې دی د هغو نه حجاب یعنې که غوښتلی نه یې شو مراعات کولی. خو بیا هم چې دی نو دا خبره نه ده چې یو شخص دا خبره وکړي چې زه باور لرم په دې کس باندې، نو هېڅکله هم باید دې خبرې ته فکر ونه کړو. دلته چې دي ځینې د اختلاط ډولونه دي چې هغه حرام دي مګر زموږ ټولنه کې چې دي خلکو حلال ګرځولي دي. وی د یو ښځې یو ځای کېدل چې دی د هغې د کاکا زامنو سره یا د عمه زامنو سره یا د ماما یا د خاله زامنو سره چې مثلاً په یو فامیل کې اوسېږي، ستر ترې نه کوي، نو دا کار چې دی حرام دی. همدارنګه د لیور سره یا د اوښي سره، نو که څه هم دوی موقتي محرمات دي نو بیا هم باید دومره ورسره څوک عادي نه اوسي چې بیخي د خپل هغه حد او چوکاټ نه تېر شي. بل دا چې د یو ښځې یو ځای کېدل مخکې له دې نه چې خپل نامزاد سره یې نکاح وکړي، که څه هم مخکې له دې نه چې نامزاد شي نو یو ځل چې دی یو بل لیدلی شي تر څو هغه کوم مشکل چې لري که چېرته غواړي چې رد یې کړي یا وکړي، خو پرته له هغې نه تر څو چې نکاح نه وي تړل شوي نو هېڅکله هم دواړه چې دی نشي یو ځای کېدلی. بل دا چې کله چې زوم او ناوې دوی د خپلوانو او ملګرو سره ودرېږي د نامحرمه ښځو په مخ کې، یعنې کله چې مثلاً یو واده یا کوژده وي او په هغه کوژده کې چې دی دا زوم په کور کې ودرېږي، نو که څه هم دا ناوې د دې لپاره حلاله ده خو هغه کور کې چې نورې کومې ښځې دي یا هغه کوم مېلمانه چې راغلي دا هرګز دوی لپاره حلال نه دي. یا چې دی د همدې ناوې کوم لیور راشي که څه هم یعنې دومره جواز هم نه لري خو د دې نورو لپاره خو بیا هم بیخي حرام دي. همدارنګه په عمومي ډول ټول نارینه او ښځینه چې دي که چېرته دوی ګډه ناسته ولاړه لري نو دا حرام دي. د اکثره چې دی دا خبره کوي چې یعنې زموږ نیت پاک دی، انما الاعمال بالنیات، د دې حدیث نه چې دی بیا استدلال کوي، نو دا چې دی هېڅکله هم یعنې د دې دا معنا نه ده چې ستا نیت پاک دی او ته دې باید نارینه‌و سره یو ځای کار وکړي.
یا داسې وي چې مثلاً ښځه او سړی چې دی یو ځای ناسته ولاړه لري ووایي چې دا زموږ خپلوان دی، نو خپلوان خو ټول حلال نه وي چاته. او کوم چې اسلام حرام ګرځولي دي هغه حرام دی، کوم چې حلال دي نو هغه حلال ګرځولي. پرته له هغې نه چې دی هېڅ چا سره ناسته ولاړه نشي کولی. یا مثلاً په یو اطاق کې چې دی هم پیغلې او هم چې دی زلمي هغوی پکې استراحت کوي. که څه هم دا ورور وي نو بیا هم چې دی دا کار جواز نه لري. یعنې چې دې کار نه ډډه وسي نو دا کار چې دی بیا ښه دی. یا چې دی یو تنکۍ نجلۍ مثلاً وړی عمر یې کم وي نو دا په دې بهانه له سړیو سره ناسته ولاړه کوي چې لا ماشومه ده. نو علماو دا کار هم جواز نه دی ګرځولی، ځکه یو نجلۍ چې غټه شي نو خو بیا هم نجلۍ ده نو باید د دې کار نه ډډه وشي. بل دا چې د یو موټروان سره نامحرمه ښځې په یو موټر کې ځي پرته له دې نه چې کوم شرعي محرم ولري، یعنې یوازې دا ښځې روانې نو دا کار هېڅکله هم جواز نه لري. همدارنګه په پوهنتون یا ښوونځیو کې چې دی مثلاً د نارینه‌وو لخوا ښځینه‌وو ته تدریس کېږي یا ښځینه‌وو لخوا نارینه‌وو ته تدریس کېږي نو دا کار جواز نه لري، خو ځینې حالتونه به استثنا لري. یا د ښځو نجونو لېږدول نورو مملکتونو ته د دې لپاره چې تعلیم وکړي نو بیا په خاص ډول هغه کوم کفري مملکتونه چې دي نو هلته چې لاړ شي د هغوی په روزنه باندې روزل کېږي، هغوی ورته خپله تربیه ورکوي نو دې کار نه هم باید ډډه وکړي. یا په مکتب یا کورس یا پوهنتون کې چې دی هلکان او نجونې چې دي په یو صنف کې یو ځای اوسي نو دې کار نه هم ډډه وکړي. یا په شفاخانه کې چې دی ډاکټرانې هم ښځینه او هم نارینه چې دي دوی یو ځای کار کوي. بل دا چې مثلاً یو رستورانت یا هوټل دی هغې کې چې دی د ښځو او نارینه‌وو یو ځای یعنې هغه کوم ځای چې د خوراک او څښاک لپاره برابر شوی نو هغه یو ځای دې کار نه باید ډډه وشي. همدارنګه چې کله د کوم شرعي محرم پرته نارینه ډاکټر ته لاړ شي او یا نارینه ډاکټر ته پرته له ضرورته خپل مخ لوڅ کړي نو دې کار نه باید ځان وساتل شي. نو تاسو پوهېږئ چې دا کارونه چې دي چې کوم دلته ذکر شو دا ټول حرام دي، خو چې اوس ګورو نو اکثره خویندې زموږ دا کارونه کوي، یعنې هېڅ یې حرام نه بولي. نو په دې هیله چې د بیا هر څه نه تاسو ځان وساتئ. ومن الله توفیق.